مونږ چې کله واړو که نه او داسې لږ لږ په رالوېدو باندې نو په هغه وخت کې به مونږ په کیسټو کې د قیسې اورېدې چاربیتې به مو اورېدې خو زیات تر به مو قیسې اورېدې او هغه قیسو کې به اکثر نوم راته چې دا قیسه تاج محمد مومن لیکلې ده نو د چاربیتې په حواله د قیسې په حواله چې په سوونو قیسې او په سوونو چاربیتې لیکلي دي نو هغه ښاغلی تاج محمد مومن صاحب نو د دغه تاج محمد مومن صاحب د زوی سره اسرار مومن سره دا وخت ناست یم اسرار مومن صاحب جی ته څنګه یې ښه یې خیر شکر جی تاسو د ښاغلي تاج محمد مومن صاحب زوی یې کوم چې څه لږه موده مخکې د دې دنیا نه چې کوم دی نو پرده وکړله بلې دنیا ته لاړه څنګه ته ښه خیر دی شکر الحمدلله ستاسو خیر غواړو جی تاسو د قدرمنو کتونکو ته د خپل کلي نوم واخلئ جی زمونږ خو موجوده چې کوم دی دې وخت کې ګنجپور کلی ورته وایي تورو میرا ګنجپور کلی پیدا چې کوم دی زمونږ د نعمت خان کلي و جی نعمت خان کلی او دا کلی چې کوم دی نو دا په تورو کې دي جی دا تورونه لږ بهر راځي میره کې راځي جی تورو میره کې جی د ښاغلي تاج محمد مومن صاحب یعنې ستاسو د پلار څومره کتابونه چاپ دي او د هغې نامې به راته لګېوالی اولنی کتاب کوم یو چاپ هغې جي زما په خیال مونږ خو وم نو د هغې د خولې چې کوم دی بیان دی هغې لومبی چې کوم و د عشق شغلې وې عشق شغلې جي دویم چې کوم دی زاړه عاشقانو او دریم چې کومه دی د بټیربال رمیا صاحب شجره ورته ویلی شي څلورم چې کوم دی ټولې چاربیتې او پنځم چې کوم دی پښتو کړوړ دی او شپږم چې کومه دی نو د ګورې بیرټال دی جي اووم چې کومه دی هغه چاربیتې دا دي او جی او اتم چې کومه دی نو هغه چاربیتې دي جي د نیلاب والا کړی و هغه هم چاربیتې دي او دا راته ووایه چې اوس په دې وخت کې تا سره کوم کتابونه موجود دي په دې وخت کې چې زه ورته ناست یو هغه کوم دي هغې جي هغه چې کوم دی کتاب د ګرانو کتونکو ته وښایه جي د ګورې بیرټال دی مومن صاحب د ګورې بیرټال په دې کې څه دي څه لیک دی دې کې جي ټپره او ډېر ښایسته او څومره ټپې دي پکې یاره کم از کم جي دا خو د الف نه د ی غالبا دا هغه مونږ اورېدلي وو چې په دې کې 1600 ټپې دي دغه شان دي جي 1600 او بل کتاب چې په دې وخت کې تاسو سره موجود دی هغه وښایه دې وخت کې کوم موجود هغه چاربیتې دا دي دا یو دی جي محمد صاحب هغه چاربیتې دا دي بل کتاب کوم چاپ دی تاسو سره اوس لاس کې کوم یو دی ما سره موجوده چې کوم د پښتو کړوړ دی جی چې د پښتو کړوړ جی دا چې کوم دی نو په نثر او په غزل کې لیکل شوی دی د پښتنو تاریخ په دې علاوه چې د ښاغلي کوم بل کتاب چاپ کیږي نو هغه کوم یو دی هغه جی د پښتو جی تاسو سره دی ما سره دی لاس کې وخت دا کمپوز شوی دی او لا چاپ شوی نه دی نوم سره د دې د پښتو ژبې ګیلې د پښتو ژبې ګیلې نوم یې کمپوز شوی دی او موږ د پروپریډینګ لپاره ساجد شیخ صاحب راوړو چې هغې ما د پروپریډینګ لپاره راوړی دی چې هغې پې لیکلی مو کې او املا یې وګورم املا یې وګورم محمد صاحب دا ډېر لوی ارمان وی چې هغې ته به دا وړی هغې دا کړی وه او د هغې د وجې چې کوم د هغې خبره ما دغه کړله او تاسو د عالمه چې تاسو نه بغیر دا نه کېږي صحیح ده مننه انشاءالله اسرار مومن صاحب جی یوه راته دا خبره وکړه چې د تاج محمد مومن صاحب کوم چې ستا پلار و د هغه عمر یعنې په دې دنیا کې هغه تقریبا څومره عمر تېر کړه څو کاله ژوندی و یاره جي هغې لږ بږ چې کوم دی سلو نه اوړېدلی و جي د سلو نه اوړېدلی و او بل د هغه څو میاشتې داسې وشوې چې هغه د دې دنیا نه لاړه یاره جي هغې غالبا 12 نومبر 2024 12 نومبر 2024 اندازتاً دا د هغې د مړي نیټه ده او د هغې ده او هغې چې کوم دی په دې ورځ باندې وفات شوي ښه او تاسو رونه څو یې موږ خو جي دوه رونه یو دوه رونه یې ته په دوو کې ته دویم یې جي بس الله تعالی دې ورته بښنه وکړي او هغه چې د قصو په حواله باندې او د چاربیتو په حواله باندې هر څه لیکلي خو د قصو د چاربیتو په حواله باندې چې هغه کوم نوم پیدا کړی دی که نه او الله تعالی وله کوم مقام ورکړی دی نو هغه بالکل تل تر تله به خیري د شعر په میدان کې هغه ژوندي وي او الله تعالی دې ورته هغه دنیا هم ښایسته کړي ډېره مننه اسرار مومن صاحب ډېره مننه
مننه ستاسو د دومره وخت راکړو چې تاسو موږ سره دومره وخت واړو ستاسو ډېر دا وخت تخبې ته راغلی او زه او ته په مسجد مارکیټ کې ناست یو په تخبې مسجد مارکیټ کې د اباسین پرنټر تا سره مې دوه څلور خبرې دي دپاره وکړه چې یاداشت پاتې شي ډېره مننه اسرار مومند صاحب